ښه زموږ سره یو بای ډیفالت چې کوم بار دی دلته کې زموږ سره یو ټیب دی هغه سلیکټ شوی دی الریډي ټیک ده زموږ سره فایل دی بلو کلر شانتي دی ټیک ده دا زموږ سره فایل دی د فایل په باره کې ټول انفارمیشن مې په دې کې سټور تاسو چې کله رالی او وړاندې دلته تاسو ډاکومنټ کولاو کو دا مې کلوز کو د دې نه کولاو کو یا د ډیسکټاپ نه کولاو کو یا تاسو هلته کې لاړئ یا تاسو یو بل کار وکړو پراپرټي او په دې لم شارټ کټ ورکو ټیک ده کنټرول الټ پلس ایم تاسو ول هر څه ورکوئ ما کنټرول او دې نه علاوه د سی په ځای ولا ما ایم ورکو ټیک ده کنټرول الټ پلس ایم باندې ما سره څه کولاویږي مایکروسافټ ورډ کولاویږي شارټ کټ هم تاسو یو څه لدې ورکولی شئ چې کله زه کنټرول الټ پلس ایم وام نو مال دلته کې راتلو ته ضرورت نشته دلته کې راتلو ته ضرورت نشته نو والا چې کوم دی سٹارټ مینو ته تلو ته ضرورت شته خو موږ وسه کو ډایرکټ چې کوم دی کنټرول الټ ایم وو او مایکروسافټ ورډ بس شي اوپن شي که کنټرول الټ ایم باندې موږ سره چې کوم دی سی بل شارټ کټ نه دا شوی سوري چې بل سره شارټ کټ نه ورکړل شي موږ سره بداسه شي اوپن شي دا خو سره شارټ کټ خبره وه بل زه لږ داسې کلوز کوم د هغې لپاره زه دا ویډیو پاس کوم دا کوم څه چې دا هینګ شوی دی ښه هغه بند شو ټیک ده دا خو د شارټ کټ طریقه اوس مونږ دا اوپن کو اپس مونږ اوپن کو ښه مونږ نن چې کوم دی رسل کو چې صرف یو څنګه به خپل ډاکومنټ جوړو سیو کو به څنګه ډاکومنټ چې کله مونږ مایکروسافټ ورډ کولا خو بای ډیفالت به سره یو ډاکومنټ 1 اوپن شي ټیک ده مونږ دې شل کو چې په دې کې خپل ډیټا لیکو چې my name is something like Tariq. My name is Tariq and I am from University of Malakand. ٹھیک ده اوس زه مثال کې تر پر سی وی جوړوم ټیک ده او پای کې ما خپل انفارمیشن لیکل دا ما څه کړ دا ما سیو کو دا زه اوس سیو کول غواړم چې ما سره دا چېرته په کمپیوټر کې به یو ځای کې پروت دی چې دې کې زه خپل کار بیا کنټینیو ساتم یا مثال کې تر زه دا پرنټ کوم د هغې لپاره به موږ څه کوو سیو کمانډ یوز کوو سیو کمانډ د یوز کولو طریقه دا ده چې موږ دلته کې راشو فایل ته او په سیو باندې کلیک کوو ټیک ده یو طریقې کار دا دی چې فایل مینو ته راشو په فایل مینو کې موږ په سیو باندې کلیک کوو زموږ سره فایل نیم کم یې ورغستی شوي کوم وړاندې لاین چې دی ټیک ده د دې نه علاوه ستاسو سره نور لاین هم کیدای شي که نه I am student information technology ٹھیک شو نور لاینز هم سره کېدای شي کله تاسو فایل ته راشئ او په سیو باندې کلیک کړئ نو وړاندې لاین چې کوم دی دا به ستاسو سره راغستی شوي ایز ا فایل نیم راغستی شوي تاسو دا چینج کولی هم شئ ټیک ده دلته زه اوس وایم طارق سی وي ٹھیک شو او دا زموږ سره څه کې سیو کو په ما ډاکومنټ کې ما سیو کو ایز ا ډاک ایکس فایل صحیح ده مخکې چې کوم اولډ ورژن ډي او سی سره په دا سره چې کوم دی ډاک ایکس دی صحیح ده په ما ډاکومنټ کې سیو شو سبا باندې زه راغلم ټیک ده او زه اوس چې کوم دی په خپل سی وي کې یا زموږ کوم ډاکومنټ چې په هغې کې کار کنټینیو کول غواړم د هغې لپاره څه کوم د هغې لپاره به زه انسټال کوم چې هغه به زه اوپن کوم نو چې کله زه هغه اوپن کوم نو د هغې لپاره فایل ته راشم او اوپن کمانډ به ووایم اوپن کمانډ چې کله کلیک کوم نو دلته کې زموږ سره ډایلاګ را اپیر شو موږ ته د دې نه پس به تاسو ګوره چې تاسو واقعي چې تاسو ډاکومنټ په کوم ځای کې دی هغې ته په هغې کې دا اوس چې کوم دی که نه نو زموږ ډاکومنټ په مای ډاکومنټ کې دی او هلته کې دا موجود دی تاریخ سیو موږ ته ښکاري دا مې سلیکټ کو او دلته کې په اوپن باندې مې کلیک کو ټیک شو زموږ سره ډاکومنټ کولاو شو نیکسټ ما به دې کې خپل کار کنټینیو کو په دې کې ما داسې ولیکله چې مای فرینډ my experience یا my speaking skill یا داسې تاسو څه ټاپک پکې نو ایډ کو پر خپل سی وي کې یا خپل ډاکومنټ کې I speak good پښتو اردو English and have done IELTS هر څه چې دی ایډ سپیلنګ ټیک ده خو داسې تاسو څه انفارمیشن نور ایډ کړه اوس زه وایم چې دا هم په هغه ډاکومنټ کې سیو شي ټیک ده کوم ډاکومنټ چې دی نو بیا به څه ته راځو فایل ته به راځو او سیو به ووم ټیک ده نو زموږ سره کویک اکسس بار ته ګوره زه چې په مخه فایل ته ځم او سیوینګ کوم صحیح ده د هغې نه مونږ نه داخله چې کویک اکسس بار ته ځم هلته کې زما سره ما د سیو شارټ کټ چې کله مثال کې طور پر سیو زه بار یوز کوم یو کمانډ بار یوز کوم هغه کمانډ به زه کسټمایز کویک اکسس بار به زه کسټمایز کوم هغې ته به یې راولم
ټیک ده. نو کویک اکسس بار کې زموږ سره الریډي سیو دی نو زه په سیو باندې دیګ نه کلیک کوم. مثال کے طور زه څه چینجز نور کوم دا لاین تی ختمو واپس ټیک ده ختم ما کو چې ختمول دا طریقه چې موږ په ماوس باندې سلیکشن وکړو رائټ بٹن با د لیفت بٹن با د ماوس کلیک کې ټیک ده او دا به سره سلیکټ شي چې کله سره سلیکټ شو نو دلته کې براشي کیبورډ نه ډیلیټ وای ته کیبورډ نه ډیلیټ وای نو سره دا چینجز پکې رااله په ډاکومېنټ کې دا څه کول غواړم دا چینجز تبدیله نو په سیو باندې وا کلیک کوم دا کوم ځای کې د کویک ایکسس بار نه نو کویک ایکسس بار په مطلب باندې پوه شئ د سره سکه ایکسس موږ لراکې خو کویک راکې لکه تیز ایکسس راکې یو کمانډ دا موږ کسٹمایز کولی شو دې کې تاسو د خپل مرزي کمانډز ورکولای شئ